السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن دی ولسم در دوهمه برخه ده په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه لومړی ډول پیژندنه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیت ده. پښتو ترجمه یې داسې ده: بېشکه موږ قرآن په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. نو الله پاک قرآن کریم په عربي ژبه نازل کړی. زموږ او ستاسې هدف دا ده چې د قرآن ژبه زده کوو، عربي ژبه زده کوو، په خپله ژبه زده کوو. چې کله تلاوت ته کښېنو د تلاوت ترڅنګ د قرآن په معنا هم پوه سو، تر څو موږ وکولی سو په قرآن کې تدبر وکړو. نننۍ موخې مو څه دي؟ په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه لومړی ډول پیژندنه ده. په سورة البقره 150 آیات، په سورة محمد دوهم نمبر آیت. په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه لومړی ډول پیژندنه ده. لومړی ډول یې څه وو؟ خاص نومونه وو. هغه نومونه چې یوازې دي ځانګړي شي یا کس نوم وي، هغه ته خاص نومونه وایي، لکه د خلکو نومونه، د کارونو نومونه او داسې نور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر الله. 150 سورة البقره یوه برخه ده. ترجمه یې داسې ده: په یقیني توګه صفا او مروه د الله جل جلاله له نښانو څخه دی. څو ځله راځمه. الصفا د ځای نوم ده. دا شی ده، دا کوم اسم ده؟ زه به ورته ولیکم چې دا څنګه نوم ده؟ دا خاص اسم ده. دوهم ته راځمه. المروه ته، دا هم خاص اسم ده، د ځای نوم ده. الله د الله جل جلاله نوم ده، دا هم شی سو خاص اسم سو. نو موږ وکولی سئ چې لومړی ډول د خاص اسم په قرآن کریم کې وپېژنو. بل سلاید ته ځو. په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه لومړی ډول پیژندنه، لکه په تېر سلاید کې چې ما وویل، خاص نومونه، د خلکو نومونه، د کارونو نومونه او داسې نورو ته وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. سورة محمد دوهم نمبر آیت ده. ترجمه یې داسې ده: او کومو کسانو چې ایمان راوړ او کې چارې سرته ورسولې او دغه قرآن یې ومانه چې پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی او د هغه د رب لخوا سر تر پایه حق دی، الله یې بدي ایسته کړه او د هغو حالت یې سم کړ. زه اوس دلته مشخصوم چې د خاص اسم لومړی ډول په دې آیت کې شته. دلته ګورم محمد صلی الله علیه وسلم نوم ده، چې دا کوم نوم ده؟ دا خاص نوم ده. نو زه په دلته ورته نشته کومه، دا خاص اسم ده. او موږ وکولی سئ چې د خاص اسم یعنی اسم معرفه لومړی ډول په قرآن کې وپېژنو. هر کله چې قرآن تلاوت کوئ نو دا ګرامر چې موږ وویل دا په قرآن کې تطبیق کړئ. د نننۍ درس لنډیز په قرآن کریم کې د خاص اسم یعنی اسم معرفه لومړی ډول پیژندنه مو وکړه. سورة البقره 150 آیت یوه برخه مې تلاوت کړه. سورة محمد دوهم نمبر مې تلاوت کړ. په هغه کې موږ وکولی سئ چې د خاص اسم یعنی اسم معرفه لومړی ډول وپېژنده. نو کله چې قرآن تلاوت کوئ او غواړئ چې د خاص اسم لومړی ډول وپېژنئ، دا قواعد چې مو زده کړه هلته یې تطبیق. یادونې: زموږ درس د قرآن کریم آیتونو ګرامري تحلیل ده. وخت به هر ورځ له 5 تر 10 دقیقو پورې وي. منبع به قرآن کریم وي. خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کمنټ کې راته ولیکئ. نننی درس همدلته پای ته ورسېد. تاسو ته ښه وخت غواړم. په دعاو کې مه هېروئ. خدای پامان.